سلام له خورشید د دې ولس بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 کسان ټپیان شول. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 2 بجې د کږې زوړ بازار سیمې یو پل لاندې ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي د دریو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډېر نازکه دی. په هرات کې اطلاعاتو ته د خبریالانو نه لاسرسی لا هم یو له جدي ستونزو شمیرل کېږي. په دغه ولایت کې له رسنیو ملاتړو ادارو تېره ورځ په هرات ښار کې په یوې ناسته کې همداراز په ډاګه کړه چې له پرله پسې شکایتونو وروسته لا هم په دغه ولایت کې یو شمېر اداري معلومات له خبریالانو سره نه شریکوي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د سیمه ییزې ادارې مسؤلین خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو د یوې اعتراضیه لیک په ترڅ کې به په پلازمینه کابل کې مرکزي اړوندو ادارو ته به وروپېژندل شي. سره له دې چې سیمه ییزې ادارې تل اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستونزو د حل ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. له کابل وروسته هرات یو له ډېر رسنیو لرونکو ولایت دی او دمګړۍ پکې 18 تلویزیونی شبکه او 22 رادیوگانی فعالیت لري. یک خبرنگار یا یک رسانه هیچگاه سر ستیز با کسی نداشته و خود مکلف بدانه به که همه اطلاعات جمع‌آوری بکنه و دسترس مردم قرار بده. و امروز هم یک کنفرانس یا به اصطلاح یک نشست صنفی خبرنگارا داشتن روی این موضوع که با چند از ادارهای دولتی صحبت‌ها و گفتگویی کردند که امیدوارم این معضله حل بشه. اراده و تصمیم نهادهای صنفی خبرنگاری در ولایت هرات اینمی است که پس از هر مسئولی که اطلاعات به خبرنگاران نمیده یا اداره‌ای که دروازه اطلاعات برای خبرنگاران بسته میکنه ما اقدامات فوری را طی نشست‌های اعتراضی، نوشتن نامه اعتراضی و ارسال آن به منابع بلندتر در مرکز کشور و ای که وادار بکنیم او اداره را چرا اطلاعات نمیده. دلیلش چی هست؟ وقتی قانون تو را مکلف ساخته به عنوان یک مسئول در چوکی دولتی نشسته هستی، این چوکی مال پدرتو نیست. 15 طالبان د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي 22 نور کسان له طالبانو سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوي او دمګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتونه پاک شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. یو کس د نشه یي توکو د لیږد په تور په کندوز کې د پولیسو لوري ونیول شو. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه کس غوښتل 1.5 کیلوګرام تریاک له تخاره کندوز ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پل سرخ په سیمه کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا له لومړنیو څېړنو وروسته به یاد کس عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د اورلګېدنې له امله 2 کورونه په بشپړ ډول وسوځېدل. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي دغه پیښه تېره ورځ نږدې 1 بجه په کلاجاتو سیمه کې د ماشومانو د بې احتیاطۍ او چټک باد له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو د یادو کورنیو 3 څاروي له منځه تللي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.